له افغان ځواکونو د هېواد په بېلابېلو سیمو کې د ولسي پراخ ملاتړ په دوام کې همداراز په تخار ولایت کې هم قومي مخورو او علماو او ولسي خلکو له لوري د اسلامي امارت له نظام څخه قاطع ملاتړ اعلان شو او د افغانستان پر خاوره د پاکستان د حکومت وروستي بریدونه او اقدامات وغندل شول. دوی ټینګار وکړ چې د افغانستان په کورنیو چارو کې هر ډول بهرنۍ لاسوهنه د منلو وړ نه ده او د مسلمانانو پر یووالي او همغږۍ یې ټینګار وکړ. هر متجاوزی که به این سرزمین میآید کشور یک میوه تازه فکر میکنه اما خبر نداره که یک خسته قوی داره که در گلون بند میمانه و به اساس همین نابودت میکنه و به دنیا اعلان میکنیم که افغانستان در طول تاریخ متجاوز نبوده و تجاوز پذیر هم نیست. در ولایت‌های مشرقی پکتیا، جلال آباد، کنر، نورستان دهها خانواده مظلوم و مسلمان ما را شهید ساختند، تخریب کردند و این را ما به شدیدترین الفاظ تقبیح میکنیم و محکوم میکنیم و تجاوز به خاک یک کشور تنها نقض مرزهای جغرافیایی و کشور نیست بلکه توهین و تحقیر به عزت یک سرزمین، به وقار یک سرزمین، به استقلال یک سرزمین است. د تخار اوسیدونکو د شعارونو په ورکولو سره د هېواد له دفاعي ځواکونو سره خپل بشپړ یووالی اعلان کړ او ټینګار یې وکړ چې د هر ډول ګواښ او تېرۍ پر وړاندې به د افغانستان له خاورې عزت او خپلواکۍ څخه دفاع کوي. هغوی همداراز له نړیوالو بنسټونو وغوښتل چې د وروستیو بدلونونو په اړه بې پروا پاتې نشي او د ورته پیښو د تکرار مخه ونیسي. دیگه ما گله باید از کشورهای کفری بکنیم که تجاوز سر کشورهای اسلامی بکنن. این خود کشور اسلامی خودم میگیره. در طول 47 سال اگر وطندارای ما در جریان باشن تمام فساد، تمام جنجال از حکومت پاکستان بوده. نیروهای امنیتی ما در نقاط مختلف افغانستان شب و روز به خاطر دفاع از مردممان بیدار هستند و حمایت میکنند و شما میبینید که نیروهای پاکستانی به هر حملاتشان که آمد واکنش بسیار جدی از نیروهای امارت اسلامی دیدند و طیاره‌هاشان سرنگون شد. نیروهای ملیشه‌های پاکستانی در مرزها کشته شدند. امیدوار هستم در آینده های نه چندان دور نزدیک پاکستان حملات ظالمانه خیش را توقف بده و مردم افغانستان شجاعانه، مردم افغانستان بسیار مقتدرانه علیه نظام صهیونیستی پاکستان ایستادگی میکنه. د دې غونډې په پای کې ګډونوالو یو ځل بیا ژمنه وکړه چې د هېواد د دفاعي ځواکونو ترڅنګ به پاتې کېږي او د امنیت، ثبات او ملي حاکمیت څخه به په پوره توان ملاتړ کوي. دا غونډه د تخار ولایت د خلکو د یووالي نښه وه چې د اسلامي امارت له نظام او د هېواد له دفاعي ځواکونو سره یې وښوده او نړۍ ته یې د خلکو له لورې د ملي حاکمیت او د هېواد د امنیت د ملاتړ روښانه پیغام ولېږه.